این نشست به منظور تشویق آن عده از اشتراک کنندگان برگزار شده بود که چند قبل در مسابقه کتابخوانی تحت عنوان جنگ فکری شرکت کرده و نمرات بلند به دست آورده بودند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگویند هدف از راه اندازی این برنامه تشویق جوانان به مطالعه و ایجاد آگاهی عامه درباره نوعی از جنگ است که افکار را مورد هدف قرار می‌دهد. زموږ د سیالۍ هدف له دغه فکري جګړې له سیالۍ هدف دا و ترڅو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته وده ورکړو، د ځوانانو استعدادونه کشف کړو، همدارنګه د فکري اهدافو هغه چې دښمن په دغه برخه کې کار کوي هغې ته ځوانان متوجه. د فکر اصلاح او د عقیدې اصلاح هغه دوه مهم عنصرونه دي چې د انسان نجات په ابدي لحاظ او په دنیوي لحاظ پکې نغښتي. د دغو د احیا او د دې لپاره چې څوک خدمات کوي، کار کوي، زحمت باسي، دا ټول سپېڅلي دي. جوانان میگویند چنین مسابقات برای آنان مفید تمام شده و از مسئولان میخواهند که برنامه‌های بیشتری را در این زمینه راه اندازی کنند. تشکری ویژه‌ای میکنم از اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی و بالخصوص از تمام امارات اسلامی که این نوع پروگرام ها و امتحان ها را برای جوانان برگزار میکنه که جوان ها فکرهایشان، افکارشان به این نوع امتحان ها آگاه شوند و بدانند که جنگ فکری یعنی چی. د فکری جنگ داسې یو جنگ ده چې د فکرونه خپل مقابله ته راغواړي او داسې یو جنگ ده چې کورونه نه ورانوي بلکې د انسانانو عقیدې او فرهنګ دغه شیان ورانوي. نو موږ په دې کتاب کې ډېر معلومات ترلاسه کړو او د ډېرو تغییراتو شاهدان ان شاء الله په خپل ځان کې ووسو. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت می‌افزایند که تلاش دارند آگاهی عامه را در رابطه با جنگ فکری میان جوانان گسترش دهند و این گونه برنامه‌های کتابخوانی را به ولسوالی‌ها نیز توصیه داده تا فرهنگ مطالعه زنده نگه داشته شود.